دا یې ورور سوال کړی دی وایي زما ورور دی او هغه لیونی دی او عمر یې ډېر زیات دی د 40 نه اوړېدلی او ډېر علاجونه وله موږ وکړو او هغه نه ښه کېږي او ډاکټرانو مو واپس اوس مشکل دا جوړ شوی دی چې دی په کور کې که زنانې که نارینې که هر څوک یې د هغوی په مخ کې بېهوده حرکات کوي لکه عورت ښکاره کول عورت ته لاس وروړه او دایي بعضو لیونو کې تاسو به خیال کړی هغه دا چل کوي د شهوت خو نو دا اوس دی دا کار کوي لوی سړی دی او کور کې زنانې دي لوڼې دي خویندې دي میلمانه راشي هغه نارینه چې دی هغه ولې نارینو په مخ کې جایز ده نارینه راشي نو سوال دا دی چې بعضو کسانو راته دا ووایي او بعضو ډاکټرانو چې دته به یو ستن موږ داسې ووو چې د شهوت به ختم شي بلکل نو دا ستن که زه درته ولګوم دا به جایز وي او که نه جواب د دې مسلې اول خدا یاد کوي اصل دا دی چې دا روغ سړي چې کم حق دی او ته د هغه سره زیاتۍ نشي کولی د هغه په بدن کې د هغه په مال کې د هغه په عزت کې دقه شان د لیوني حق دی دا خبره یاده کړي او زه هغه پښتنو ته چې کم پښتانه د لیونو نه ویډیوګانې کوي او لیوني تنګوي په لارو کوڅو کې او قسمه قسم چلونه ورسره کوي او معمولي به لیونۍ دوی پوره لیونۍ دا ټول مجرمان دي او دوی په ګناه کې واقع دي اوس که زه تا نه تپوس وکړم چې روغ سړي سره داسې کول روا دي که ناروا دي نو د لیوني سره ناروا دي ولې د روغ عزت شته د لیوني نشته بله خبره دا ده زه خو ته به یو بل نظر هم ګورم د دې لیوني خو به ډېر خیال ساتي ځکه دی نه پوهېږي هغه روغ خو به تا ته ووایي چې ته څه کوې ته ما پورې ولې خاندي ته ولې زما نه ویډیو کوې ته ولې ما پورې مسخرې کوې لیونی غریب خو به دغې نه پوهېږي دا خلک مجرمان دي ګورې دا په دې سوشل میډیا چې دا ویډیوګانې چلی د لایک او د کمنټو دپاره او لیونو پورې مسخرې کوي او د لیونو د خولو نه کنځلې راوباسي دا ټول مجرمان دي دوی ګناهګار دي د قیامت په ورځ به دې الله تپوس کوي پرون ما تاسو ته دا خبره کوله پرون کابل اوس درس کې مو کړه تېر شوی هفته کې چې هره مسله په ځان راوله که چېرته یو کس دا کار کوي او دی په ځان راولي او د ده په کور کې دی لیونی او هغه د رور یا زوی او څوک یې داسې تنګوي څوک یې د ځان دپاره غواړي بل سره ولیکي بل لیوني سره ولیکي او دا زموږ معاشره کې ګورې دا ظلم شته روغ باندې ته وایي که روغ سړی لیونی کوي روغ او معمولي ذهني ډسټرب معمولي دی به پورې نښتی اخر به هغه مکمل لیونی شي زه یم چې دله د شپې خوب څنګه ورځي چې کوم سړی داسې د الله یو بنده تنګ کړي والله که ما ته یې کوي او ما دا کار وکړو ما له به د شپې خوب نه راځي الله یې د دې کار وس نه راکړي خو که مې وکړو ما له به د شپې خوب نه راځي قسم مې دی بالله که خوب راغی چې ما یو داسې انسان د الله بنده تنګ کړو چې هغه په خبره نه پوهېدو د هغه دماغو کار نه کوو هغه کمزور او ما تنګ کړو ما هغه مجبوره کړو کنځلو ته ما هغه مجبوره کړو ګزار ته بیا مې چې ویډیو کوله بیا مې مسخرې کولې والله که راله خوب راشي نو د لیوني حق دی چې د د بدن باندې د بدن سره به زیاتې نه کې د مال سره به زیاتې نه کې د په عزت کې به ګوتې نه وایي اول خو دا مسله یاده کوي اوس راځو یې ډېر ور دې مسلې را ډېر ښکلی سوال یې کړی سړی لوی شوی دی 40 کارونه اورېدلی او شهوت دا ګوره دا نه چې لیونی د ده به شهوت کار نه کوي لیونی او خو عقل کار نه کوي دماغ یې خراب دي خو شهوت خو ځان له یو په بدن کې یو نظام دی شهوت یي نه شهوت یې شتي او دی اوس مسله جوړوي او زنانه دي خلک دي د دې ښکلې طریقه اولنۍ دا ده چې د دې واده وشي سړی ما ته لیوني واده نو زه ته تعجب مه کوه لږ صبر وکړه
لیونتوب ټول په یو مرتبه کې نه وي. ستا څه خیال دی چې لیونی هغې ورته وایي هغه لاره کې چې منډې وایي؟ کیدای شي یو سړی لیونی معمولي په خبره زر نه پوهېږي، بله یو مسله پکې ده نور صحیح دی، داسې لیوني نشتی، معمولی ذهني مسله ده ورته او د روغو په شان نه دی. د ده واده کیدای شي په سړی وایي چې ښه اوس څوک لیونی دی چې روغه ښځه راکوي، زه خپل ورور له خپل له واده کوم او هغه به لیونی څوک نه. دقه شان زنانه او جنکۍ زموږ معاشره کې میلاویږي. نشته داسې جنکو کې دا مسلې شتي. تا ته معلومات شي چې زموږ دې کلي کې هغه پلانی چې د هغې لور داسې بیماره ده، د هغې خور داسې بیماره ده او دوی واده کیدای شي. دا د لیونتوب په هغه مرتبه کې ګورې نه دي. زه هغه نه یم هغه خلک چې په کاڼو ولي او په لارو کې منډې وهي، ګزاره کوي خو د روغو په شان نه دي. نو که داسې کیدای شي نو دوه ژوندونه پکې روان شو، دا جنۍ هم کارو شو، دا هلک هم کارو شو او یو ژوند خو یې روان دی که. اولنی علاج یې هغه دا دی. ښه خو که چېرته دا سړی داسې لیونی چې دی د ودونو په کیسه کې نه دی، دی نه واده پېژني، نه زنانه پېژني، نه دا زنانه خاوند پېژني، نه ودونه پېژني، نو بیا به داسې کار کوو او هغه په دې مرتبه کې دی چې کور والا ته یېرېږي چې په دې چې یاره دی داسې حرکت ونه کړي چې موږ ونه شرمېږو، ځکه شهوت یې دی. نو بیا دویم علاج یې دا دی، ډایرکټ ګوره موږ استنې له نه ځو. دویم علاج یې بیا دا دی چې ده ته دې مستقل ځای ورکړی شي چې دی د دې کور والا نه جدا ژوند تېروي. او زه ولې هغه ستن هغه مسې سړی وایي چې قصه ختمه کړه ستن نه، کیدای شي دی روغ شي او تا ورته داسې ستن ووهلی چې هغه شهوت پوره ختم شو. که سبا له دی روغ شو او دی بیا وایي چې زه واده کوم او زما بچي، نو ځکه دا نشته به ډایرکټ هلته موږ وایو که دی داسې معمولي ډسټرب د ذهني او واده کولی شي او د واده لایق وي، نو اولني سټپ څه دی؟ واده وله وکړه. که دغه نه کي یاره نه د واده نه دی، نه جنۍ د واده ده، بل شرم به راله جوړ کړي، نو بیا دویمه څه ده؟ ځای ولې جدا کړه او لازم نه چې کور کې جدا کړه، په هسپتال کې داخل کړه او د دې خپلې سینټرې دي هغې کې داخل کړه، هلته داخل کړه، هلته دې ژوند تېروي. که دا هم ونه شوه څو موږ سره لاري ونه شو، درېیمه لار موږ سره دا ده چې موږ ولې داسې دوایي ورکړو چې د ده شهوت کمزوری کړي، ختم نه کړي، کمزوری کړي. درېیمه لار شو. سړی راغی هغه وایي نه ما خو دغه طریقې استعمال کړی، دوایي مې موله ورکړه خو بیا هم خپل حرکتونه کوي. او دا اخري مرحله ده چې موږ د ده د شر نه د بچ کېدو دپاره چې د معاشره د شر نه بچ شي، خو لیونی دی نه پوهېږي. اخرنۍ مرحله هغه دا ده چې داسې دوایي وله ورکړو چې د ده شهوت بلکل ختم کړي. دا به اخرنۍ مرحله یې ګورئ او د دې نه علاوه موږ سره بله لار نشته او فتنه جوړېږي او مسله جوړېږي، جاخه جوړېږي، نو موږ مجبوره شو دې ته. او دغه سوال د سعودي عرب چې کوم دغه شان یو سوال د سعودي عرب چې کومه کمیټې د افتا او ګټ علما پکې د هغوی نه دغه شان یو سوال شوی دی او هغه کس د زویو باره کې کړی چې زما زوی دی اوس زلمی شوی دی او لیونی دی، خو الله اوس په دې امتحان کې اچولی یم چې هغه ځای په ځای د بېهوده کارونه کوي. کور د زنانه راشي وي دی به ورته عورت ښکاره کړي، جنکۍ ناستې دی به عورت ښکاره کړي. هغو پکې داسې هم سوال کړی دی، دا د هغو چې کومه هغه فتاوی لیکلي ده اللجنة الدائمه، هغې دا مسله تفصیلي راغلې ده. سوال هغې کې داسې شوی دی چې کله یو سړی په کور کې ودی دې ته جامې وباسي، الله رب العزت دې داسې مرضونه موږ ټول وساتي او څوک چې بیماران دي الله دې ورله روغ صحت ورکړي
او څوک چې په دې امتحان کې اخته دي چې خپلې داسې بیمار دی نو الله دې هغه له طاقت او صبر ورکړي. ډېر لوی امتحان دی، ډېر لوی امتحان دی چې کور کې هلک زلمی دي شي او بیا په دې جاخو کې روان او بیا الله اکبر د هغه خلکو د امتحان ته سوچ کو چې بیا جنۍ زنانه چې لیونۍ او دماغ یې کار نه کوي، دا ډېر لوی امتحان دی. ته پکې مسله دا هم وي د عزت، څوک ورسره زیاتۍ ونه کړي چې خفه کېږو به نه. حقیقت هغه دا دی زموږ د معاشرې چې ورو ورو هغه یره د الله نه او هغه انسانیت هغه په کته روان دی. که نه زما خبره غلطه دا کیسونه چې کوم را روان دي تاسو وینئ نو په دې کې به هغه سړی څومره یېرېږي په خپله لور خور باندې چې هغه دماغي بیماره ده. نو هغوی دا تپوس کړی دی نو مشایخو له دقه جواب ورکړی دی چې دله په کار دی چې دا خپل زوی هسپتال ته بوځي، د ده که څه علاج کېږي ډېره ښه ده، که علاج نه کېږي او دی ښه کېږي نه نو بیا دې ورله داسې دوایي ورکړي چې دا شهوت ورله بلکل ختم کړي. دا هغه جواب یې ورکړی. نو خلاصه د مسلې تاسو ورسېدئ. اول به څه وکړو؟ که د واده لایق یي معمولي مسله ورته وي، نور د واده د زنانه په حقوق او په هر څه پوهېږي، په حیا او په عزت واده دې ولګو. نه جي هغه د واده لایق نه دی نو بیا جدا یې کا، ځای وله کور کې جدا کا، یو سینټر کې داخل کا، هسپتال کې داخل، دغه هم نه کېږي. داسې دوایي وله ورکه چې هغه شهوت یې کمزوری شي. یاره وایي په دې هم کار نه کېږي، بیا ورله داسې دوایي ورکه چې شهوت یې بلکل ختم شي، لکه چې نور شر جوړېږي، معاشره ته خرابوي، معاشره ګډوډه کوي. او داسې لیوني به تاسو لیدلي بعض که هغه زموږ په ملک کې که هغه په نورو ملکونو کې یو نیم به پکې داسې لغړ ګرځي کته ځي وبه راشي، بې حیایي ده او معاشره ته خراب کوي. بل راشي نه جي دا لا پکې پرېږده چې بله ټپه واورې. هلته زموږ په ملکونو کې خو د صوفیت دا قصې هم ډېرې مشهورې دي که نه، نو بیا وایي دا مذوب دی، دا رسېدلی دی. موږ خو خبره دا کوله چې د لیوني له علاج وکړو، اوس پکې قصه دا راووته چې دی څه دی؟ دی رسېدلی، یعنې دا چې لغړ ګرځي او دا چې بېهوده حرکات کوي والعیاذ بالله دا رسېدلی دی. نو بیا ورته لاس هم نشي وروړی. نو الله رب العزت دې ټولو بیمارانو ته روغ صحت ورکړي. دا یې ورور ډېر ښکلی سوال کړی، ډېر مزېدار. وایي ما یوې خبرې ته سوچ کړی دی، د کومې جرګې چې دی پښتنو کې د جوړ جاړي دپاره، او جرګه اکثر هغه د څه دپاره د جوړ جاړي دپاره، اصلاح دپاره. ځکه چې فیصله که کوې نو فیصلې دپاره خو یو دا دی چې فیصله به د الله د شریعت مطابق او کوي به څوک چې هغه پوه وي د الله په شریعت باندې. خو دا کومې جرګې چې وي موږ کوو په دې کې ما دا خبره ډېره لیدلې ده چې موږ ته پته ولګي چې دا سړی په حقه دی او دا په ناحقه دی. لازم چې دوه کسان وړاندې دواړه په ناحقه دي او دواړه په حقه دي، یو په خطا دی یو په حقه دی. نو دا بعض مشران داسې چل کوي، دا کم چې په خطا وي دا کم چې په حقه وي وایي ده ته ووایي چې بس ته هم غلی شه، ستا هم غلطي وه، او دی بل خو جو غلطي ده نو دې ده ته ووایي وایي ستا هم غلطي وه بس غلی شه. اوس داسې چلو کوي چې دا خبره جوړ جاړی وکړي او ختمه یې کړي. وایي دا جمله صحیح ده چې موږ د کوم سړي چې حق او په حق او ده ته موږ وایو ته هم په غلطه یې چې دا خبره روانه شي. دې سوال ته م خیال دی او داسې م چې ته لیدلی کېږي دلته شه او وایي ورته هم داسې ځان دی کړي. وایي موږ ته پته ده چې ته په حق یې، خو دلته به موږ دا خبره وکړو چې دا خبره روانه شي. جواب د یاد کوي دا خبره ګوره د جوړ جاړي ګوره دا مطلب نه دی دې ته غوږ کوله وکړه. د جوړ جاړي دا مطلب نه دی چې مظلوم ظالم ثابت کم او ظالم مظلوم ثابت کم. دا کوم ځای صلح ده
دا خو ظلم دی، دا صلح نه، دا څه دی؟ دا ظلم دی. الله وی فاصلحوا بینهما بالعدل، که صلح راولئ نو صلح عدل او انصاف والا راولئ. دا د کوم ځای صلح ده چې ته مظلوم ظالم ثابتې، چې حق دی هغه په ناحقه ثابتې او یې زه جوړ جاړی کوم، دا ناروا کار دی، دا حرامه ده دا خبره کول. بله خبره یې دا وکړه، بله غلطي دې دا وکړه، د ټولو په مخ کې دې سړي ته ووایي چې او ته هم په غلط یې. سبا له کیدی شي د دې جوړ جاړي نه بعد بله مسله راشي، راتلی شي که نه شي. د زامنو مسله راله، دا خو مشرانو دوی خبره رفته پکړه او ختمه کړه. د زامنو بیا دقه مسله راله کومه چې دوی راغلې وه، نو ټول خلک به ورته وایي چې زموږ په مخ کې ستا پلار ته یې ویلي چې ته هم په غلط یې او غلی ناست. نن ته اوس څنګه وایي چې زموږ دا حق راسي؟ نو طریقه څه شوه؟ طریقه دا ده که خبره د جوړ جاړي کوو نو وروره ګوره دا خبره یاده که ته په غلطه یې، ته پلانیه په غلطه یې او پلانیه ته په حقه یې. خبره ستا صحیح ده، کار ستا صحیح دی، دا حق ستا رسي، خو اوس د خو نه بعد به بله خبره کوو. موږ وروڼه یو خلک یو، یو کیله یو معاشره ده، څه به ته ګزاره کوې، څه به ته کوې. نو راځي دا مسله به داسې په جوړ جاړي سره حل. اوس دې کې د سره منم، خو دا د سره نه منم چې ته د ټولو په مخ کې ده ته هم ووایې ته هم په غلطه یې او ته هم په غلطه یې. دا خو دې ظلم وکړه، په غلطه نه دی، دا خبره صحیح ده، هغه حق رسي. خو ته داسې ووایې چې او ستا حق رسي، وروره ستا خبره هم صحیح ده، موږ منو، ستا کار هم صحیح دی. ګوره که داسې موږ یو بل ته ټول داسې خرش پرش شو او داسې غصې کوو نو موږ به ډېر ګډوډ شو. نو موږ د ناست د جوړ جاړي دپاره یو ته لږ ګزاره وکړه، څه دا خپل حق ته معاف کړه ده ته، او هغه کوم چې پاتې شو هغه به دې تاله درکړي. په دې طریقې سره جوړ جاړي کېږي. ګوره ها دا دی چې د جوړ جاړی کوم او مظلوم مې څه کو، ظالم مې کو، دا ته کومه کار کې او کومه کارنامه کې دا کېږي. بعض مشران چې د جرګو کې کښېني که نه، او بعض هغه دي که مانه به څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله وي، او بعض مشران خو هغه دي چې دا جرګې د هغوی کاروبار دی، په دې خېټه ساتي. نو که د شپې د وله شوړه ویوړه او یا داسې د مڼو پیټۍ او یا داسې د بل میوه او فروټ ته وله ویوړو، سبا له فیصله ستا دپاره کوي. او خو لا پرېږده چې مظلوم ته ظالم وایي جوړ جاړی، هلته دله فیصله ختموي. نو الله نه ویرېږي هر ځای کې چې خبره کوي، لکه سورة النساء کې چې الله رب العزت دا خبره کړې، ولو علی انفسکم، الله وایي که خبره ستاسو په باره کې، ستاسو د مور پلار په باره کې، ستاسو د بچو ستاسو د ښځو په باره کې، نو کې به هغه خبره کوه چې حق خبره ده، د حق ملګرتیا به کوي، د غلطې خبرې ملګرتیا هغه به نه کوي. اخرنی سوال په دې نشست کې به والو، د ورو ډېر ناشنا سوال کړی دی، او نن سبا ډاکټرۍ او طب ډېره ترقي کړې ده، دې کې شک نشته. اوس یو سړی دی چې د هغه د بدن یو حصه، لکه موږ به داسې ووایو چې پتون به والو، ورون، دا زه خپل مثال ذکر کوم، هغه حصه ویلی د بدن. خو زه وایم چې خبره ډېره واضح شي نو موږ به ورون ووایو. دا یو ورون یې سم نری دی یا کمزور دی یا پکې عیب دی، او دا بل ورون صحیح دی. نو د دې عیب د ختمولو دپاره وایي نن سبا دا طریقه راوتې ده چې ډاکټر د دې ورون نه څه چربي وباسي او دې ورون ته یې ور واچوي. او دا لازم نه چې د ورون دا ما تاسو له مثال درکړو، بل اندام هم کیدی شي چې دوه اندامونه دي، دا یو کمزوره دی بل صحیح دی، دی وایي چې د دې صحیح نه به چربي راوباسو، دی بل ته به ور واچوي، د دواړه به ښکاري یو شان. دا به جایز یو که نه. موږ څو پیرې ګوره دا مسله ذکر کړې ده چې دا کوم چې نن سبا د اپریشن یې کېږي د تجمیلي، دې د تجمیلي اپریشن وایي، تجمیلي د ښایست دپاره، لکه یو خو دا د ګردې مسله ده، اینې مسله ده، د زړه مسله ده،
هغې کې څوک دا تپوسونه نه کوي. دلته مسله ده څه ده؟ دې ته ښایست وایي، د بدن ښایست برابرول. دا په دوه قسمې، دا اپریشن او دا علاج. که چېرته د دې دپاره چې عیب یې عیب په بدن کې نقصان یې کمی هغه پې ختمی، بیا جایز دی. لکه یو سړی دی اکسیډنټ وشو، اکسیډنټ یې وشو او دی وسوځېد او مخ یې سوځېدلی دی او دی په ډاکټر پسې لاړ شي او د بدن د بل ځینه وله سرمن راځي او د ده په مخ یې لګوي، دا به جایز یي که نه وي؟ ولې جایز دی؟ عیب دی بدن کې. دا نه چې څه بل څه مطلب وي، مطلب دا چې دا عیب د دې بدن نه ختم شي. ها یو سړی دی هغه ډېر غټ دی، د حد نه زیات غټ دی او دا غټېده او د ده دا غټ بدن د ده دپاره نقصان دی. ډاکټرانو دوی ته هارټ اټیک کیدی شي، ستا شوګر دی، ستا بلډ پریشر او سم غټ شي او تا له به موږ اپریشن وکړو. دا هم ګورې تجمیلي خبره ده، ګوره د ښایست خبره ده. خو دا اپریشن جایز دی که نه جایز؟ ولې جایز دی؟ تکلیف دی، ضرورت دی. هغه دې دپاره نه کوي چې صرف زه ښایسته شم، هغه ته د دې څه دی؟ د دې ته ضرورت دی. او دلیل په دې څه دی؟ امام ابو داود حدیث راوړی دی، عبدالرحمن ابن طرفه وایي وی زما نیکه چې و نیکه عرفجه ابن اسعد وی د هغه پوزه پرې شوې وه د کلاب په جنګ کې، یوم الکلاب دا مشهور جنګ شوی عربو کې د تاریخ پروت دی. نو په دې جنګ کې زما د نیکه دا پوزه لګېدلې وه په تورې په ګزار باندې، نو هغه پرې شوې، نو هغه د سپینو زرو پوزه لګولې وه، هغه بیا اسخا شوه. نو په رسول وسلم پسې راغی، رسول وسلم مدینې ته راغلی، نو چې دی د رسول وسلم خواله به څه وخت کې راغی، وی یا رسول الله زما دا پوزه ما د سپینو زرو لګولې ده خو اسخا شوه. نو رسول وسلم ورته امر وکړو فاتخذ انفا من ذهب، نو هغه د سپینو د سرو زرو پوزه جوړه کړه، د سپینو هغه اسخا کېده، نو کومه جوړه کړه؟ سرو زر. ولې رسول وسلم دله اجازت ورکړي چې پوزه جوړه کړه؟ عیب پوزه نو. او دغه شان رسول وسلم ګوره کله چې هغه حدیث ذکر شوی دی چې د الله لعنت دی په هغه ښځه باندې چې ویښتو ته ویښته لګوي، یا په هغه ښځه باندې چې روزي وباسي، یا په هغه ښځه باندې چې هغه دغه چې کې هغه خالونه چې جوړوي دننه سرمن کې، څه ورته وایي؟ ما نوم هېر شو، ټیټو، دغه ټیټوان چې جوړوي ټولو باندې لعنت ویلی شوی. رسول وسلم پکې داسې ویلي من غیر دا، بغیر د علاج نه، یعنې دا کارونه کوي او د علاج نه. معنی دا که چېرته دې کې څه ته ضرورت راغی او علاج یي بیا کولی شي. نو موږ دا وایو خلاصه دا شوه که چېرته د عیب د ختمولو دپاره یو سړی دی پوزه یې کږه ده او دی اپریشن کوي چې دا پوزې څه شي؟ دا سیده شي. دغه شان سترګو کې کوږوالی دی، دغه شان شونډه یې پرې شوې ده، بعض ماشومانان داسې د شونډه یې پرې شوي یو طرف ته راټوله شوي او دی د دې اپریشن کوي. یا غاښونو کې داسې مسله ده چې ظاهري عیب دی او دی دې کې کار کوي، دا ټول جایز دی، دا جایز دی. دویم قسم دی د ښایست د ډېرولو دپاره، ضرورت نه وي، دا حرام دی. ولې ځکه دا د الله په مخلوق کې تبدیلي راوستی دي. اوس نن سبا پکې څه کیسې راوتي دي، شونډې پیړول، نری کول، د پوزې د سوکه دا نری کول، د نینګې راپړسول، ښځې یې کوي د هغې دپاره ناروا دی. خو چې ته کله وینې چې یو بګیار هم ناسي څه کوي لکه دا نینګو کې ستنې وي دا بیا لږ بګ راوپړسي، دقه د کوتونو دپاره چې کوي دا ټول ناروا دي، ټول ناروا دي. ځکه دا د الله په مخلوق کې تبدیلي راوستی دي. خو ما تاسو ته ووایي چې عیب دی او د الله عام مخلوق دغه شان نه دی، خو په ده کې عیب دی او دی دا عیب لرې کوي، نو دا دی علاج کوي. دا د دې لپاره نه یې لګي چې زما ښایست ډېر شي،
او الله چې دله کم بدن در کړی دی دا ښه ښایسته دی، په دې شکر ادا کوه. پوزه اوږده که او سوکه وله نری که او شونډې راوپړسوه. ښځو دپاره ناروا دی او بیا د سړو دپاره زما په خوله نه راځي. سړي به ولا داسې کار کوي. تندی دی کوتونه به کې رالو یو رالو نو ورسره څه وکړو؟ څه ورسره وکړو د کوتونو سره؟ او ته به دې ځان څومره پټ کړې؟ او دا د ټول عمر کیسې او نه ځان به ترې پټې څه وخته پورې. زه صحیح د تندوخو ته تندي سره دې کار وکړو، دننه یې پکې اوبه ور وویشتې که تیل یې ور وویشتې څه چې یې کړی ده خو داسې را پړسوی او بد هم ښکاري. داسې برابر کړی د دې مرۍ چې کومه غوښه ځان ګیري دې سپین ګیري دې سره به څه کوو؟ او دا لاس چې دې سره پیږي دې سره به څه کوو؟ او دا نوسي چې دې ګرځي را ګرځي په دې کوڅو کې د دې نوسو سره څه کوو؟ دا مړه کړو ختم کړو چې پته نه لګي چې ستا عمر ډېر دی. انسان دروند ښکاري په کردار باندې. قسم مې دې په الله تک تور سړی به تک تور د افریقې د خلکو دغسې هم تور تک تور به یې شونډې به یې دومره دومره راپړسېدلي، دومره به یې پوزه غټ غټ لاسونه او خپې به یاره دومره په دې اخلاقو او په دې دیندارۍ به دومره ښکلی ښکاري، دومره ښکلی چې سړی وایي چې بس ما څه وکړي. او تک سپین به یې او شنې سترګې به یې او ښه دن بدن به یې او ښه ښایست به الله ورکړی، بد اخلاقه، بدتمیزه، بد کرداره. هر سړی بل ته نصیحت کوي د ده نه ځان لرې ساته. دا سړی ګوره بدنام دی په دې ښایست څه کې؟ ښایست اصل د څه دی؟ هغه د دیندارۍ دی، هغه د کردار دی، هغه د اخلاقو دی. که ستا په دې تندي کې 50 کرښې رالي که نه 50 او اخلاق ته درانه او دینداري ده پکې او د سړیتوب خاوند وي نو څوک دې ته نه کښېني چې یو ته کښېنه حاجي صاحب ته لږ صبر وکړه یو چشم ورکړي یو څه پورې چا د سړي ته دومره ښایسته په دې اخلاقو کې چې موقع نه ده میلاو شوي چاته چې ستا د تندي دې کرښو ته وګوري او ستا دې تور رنګ ته وګوري او ستا دې غټ بدن ته وګوري او ستا دې کمزوري بدن ته وګوري ته موقع نه ده میلاو شوي. الله رب العزت دې موږ د ناروا کارونه لرې ساتي. باقي چې کوم سوالونه دي هغه به پر روان نشست کې د هغې جواب کو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.